قدرمن دوستانو د ګیلمنې ټیک ټاکري تازه ویډیو راغله چې دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې غټ غوغا جوړه کړې ده او تاسو ته به معلومه هم وي چې له څو ورځې راهیسې د شاهنام خان او ګیلمنې ترمنځ غټه لانجه روانه ده او خلک هم دا وایي چې دغه ویډیو ګیلمنې د شاهنام خان په ضد باندې وایرل کړي تر څو هغه نور هم په غوسه کړي. نو اوس به ګورو چې د شاهنام خان او د ګیلمنې دغه جنګ او لانجه تر کوم ځای رسي. قدرمن دوستانو د ګیلمنې دغه ویډیو اوس موږ ته هم په لاس راغله نو موږ غوښتل چې دې ویډیو په اړه دلته له تاسو سره هم معلومات شریک کړو. که تاسو هم غواړئ چې همدا ویډیو وګورئ نو د ګیلمنې دغه تازه ویډیو دلته موږ له تاسو سره نه شیر کولی. که بیا هم کوم ملګری غواړي چې د ثبوت لپاره یې وګوري نو زموږ همدا چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ. موږ به د ګیلمنې دغه مکمله ویډیو دلته تاسو ته درولېږو. ملګرو، سوشل میډیا خصوصا ټیک ټاک نن سبا د پښتنو پیغلو لپاره د فحاشي اډه او د فحاشي مرکز جوړ شوی دی. په ټیک ټاک کې هره دویمه ویډیو چې ګوري نو د ټیک ټاک کوینز او لایک او فالوورز لپاره به دغه پښتنې ټیک ټاکرې پرتګونه وباسي او بیا یې په انبوکس کې خپلو ګیفټرانو ته بربنډې ویډیوګانې ورلیږي. ملګرو، د ګیلمنې هم دغه دومه ویډیو ده چې اوس وایرل شوې ده. که څوک هم غواړي چې د ثبوت لپاره د ګیلمنې همدا ویډیو وګوري نو چینل سبسکرایب کړئ او کمنټ وکړئ. موږ به همدا مکمله ویډیو تاسو ته درولېږو.